السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د وی اف ډي ډرایور د پرایمیټرو د سیټینګ په رابطه باندې ده چې تاسو څنګه کولی شئ په خپلو کورونو کې خپلو 3 پیز 2 پیز او یا سنگل پیز موټرو ته د وی اف ډي ډرایو انسټالیشن وکړئ او د دې د پیرامیټرو سیټینګ وکړئ. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم. نو دوستانو دا ډیره مهمه ویډیو ده، مې سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ډیرو مختلفو ډولونو سره وی اف ډي ډرایور زمونږ او تاسو په کورونو کې استعمالیږي د 3 پیز 2 پیز او سنگل پیز موټرو لپاره، چې هغه وی اف ډي ډرایور عبارت دي د سیمز ډاټا او میټیشوبیسی او داسې نورو څخه. نو دوستانو که تاسو هر قسم وی اف ډي ډرایور په خپل کورونو خپل هر قسم موټرو ته نصب او کنیکشن کوئ، نو د څو مهمو پرامیټرو سیټینګ زده کړئ او دا پکې وکړئ او د دې نه وروسته که هر قسم موټر یا واټر پمپ چلوئ نو دا په نورمال ډول باندې چلیږي او تاسو به ترې ګټه او پیدا اخلئ. نو راځو د وی اف ډي ډرایو کومو مهمو پرامیټرو سیټینګ مهم او ضروري دی د موټرو د نورمال چلولو لپاره. نو راځو د وی اف ډي ډرایو مهمو پیرامیټرو سیټینګونو ته چې عبارت دي: اوله، موټر په څو ولټه باندې چلیږي، یعنی دا موټر سنگل فیز دی 2 پیز دی که 3 پیز دی. دوهم، د موټر کپیسیټي څومره ده، یعنی موټر څو واټه دی. دریم، د موټر فل لوډ کرنٹ څومره دی چې د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې د موټر حفاظت او ساتنه وشي. څلورم، د موټر هرز یعنی فریکوانسي باید څو انتخاب شي، 50 انتخاب شي که 80 انتخاب شي. پنځم، موټر د پوش بټن یعنی ترمینل په واسطه باندې رنګ شي وچلیږي که نه د ډایرکټ د کی بټن په واسطه باندې وچلیږي. شپږم، د موټر سپیډ باید د پوټنشیومیټر په واسطه باندې کنټرول شي او که د موټر د کی سوئچ پرامیټر په واسطه باندې کنټرول شي. اووم، موټر ته 2 ویرونه کنیکشن کیږي یا که موټر ته 3 ویرونه کنیکشن کیږي، یعنی موټر په 2 ویرونو باندې کنټرولول غواړي که موټر په 3 ویرونو باندې کنټرولول غواړي. اتم، موټر په څومره ټیم کې باید سٹارټ شي او په څومره ټیم کې موټر باید بند شي، چې دې ته اکسلریشن ټایم او ډي اکسلریشن ټایم ویل کیږي. نهم، د موټر میکسیمم او مینیمم سپیډ باید څو انتخاب شي، یعنی موټر په څو سپیډ باندې باید وچلیږي. لسم، د موټر پرامیټر څنګه لا کیږي. نو دوستانو دا لس ساده سمپل پرامیټر دي چې د هر موټر د رننګ یعنی چلولو لپاره په هر قسم وی اف ډي ډرایو کې انسټالیږي او سیټ کیږي او دا پکې داخليږي. نو دوستانو د دې لسو مهمو ساده پرامیټرو سیټینګ او زده کول په موږ باندې لازم او ضروری دي ترڅو موږ وکولای شو خپل موټرې د وی اف ډي ډرایو څخه په نورمال ډول باندې وچلو. نو راځو دوستانو د میټیشوبیشي وی اف ډرایور د پرایمیټرو سیټینګونو ته. دلته موږ په میټیشوبیشي وی اف ډي کنټرول کې تر سره کوو. اول چې کله د وی اف ډي د موډ بټن دا پریس کو نو په دې سره دوستانو P1 سیټینګ راځي. نو P1 سیټینګ کې د میکسیمم فریکوانسي الارم راځي چې تاسو فریکوانسي په څو باندې سیټ کول غواړئ، په 80 باندې غواړئ که په 50 باندې غواړئ. نو دلته دوستانو موږ فریکوانسي په 50 باندې سیټ کوو، 50 انتخابوو ځکه چې عموما موټر په 50 فریکوانسي باندې کار او فعالیت اجرا کوي. دوهم راځو د P2 سیټینګ ته. په دې سره د موټر د سپیډ د مینیمم یعنی د موټر کم سپیډ سیټینګ کیږي. نو دلته دوستانو دا 0 انتخابو او په 0 باندې سیټ کوو. دریم راځو P7 یعنی P7 سیټینګ ته. په دې سره اکسلریشن ټایم د موټر ښیي دوستانو چې کله موږ د موټر فریکوانسي په 500 باندې انتخاب کړی وي نو دا موټر په څومره ټیم کې یا په څومره سکندو کې دا هرز یا فریکوانسي پوره کوي. نو دې ته دوستانو اکسلریشن ټایم ویل کیږي. نو دا په عامه توګه په 15 سکند باندې سیټ کیږي او کله چې موټر کیلو واټ زیات وي نو بیا په زیات ټایم باندې دوستانو دا سیټ کیږي. څلورم راځو P8 سیټینګ ته. په دې سیټینګ کې د ډي اکسلریشن سیټینګ دی دوستانو. دا په دې معنی دی چې کله موږ موټر سٹاپ کوو نو په څو سکند کې باید موټر سٹاپ شي بند شي. نو دا هم په عامه توګه دوستانو په 15 سکند باندې سیټ کیږي. پنځم راځو P9 پیرامیټر سیټینګ ته. په دې سیټینګ سره دوستانو د موټر فل لوډ کرنٹ سیټ کیږي. مثلا دوستانو زموږ سره 15
کیلو واټه موټر دی او د دې امپیر دی 9 امپیر. نو دوستانو دا 9 امپیر موږ انتخابو د دې د پروټیکشن حفاظت او ساتنې لپاره. نو که تاسو ته دوستانو د موټر د پل لوډ کرنټ پر رابطه باندې معلومات وي نو د موټر نیم پلیټ کې پل کرنټ معلوم کړئ او په P9 کې سیټ کړئ. شپږم راځو P79 پیرامیټر ته. دا د اپشن موډ لپاره استعمالیږي چې په دې کې 3 اپشنونه موجود دي چې تاسو موټر د پوش بټن په واسطه باندې سٹارټوي یا د پیرامیټر په واسطه باندې سٹارټوي یا د کیبورډ بټن په واسطه باندې سٹارټوي چې هر یو تاسو انتخابوي هغه انتخاب کوي او دا غي سیټینګ وکړئ. وم راځو P80 پیرامیټر ته. دا پیرامیټر د پل کیپاسټي موټر لپاره استعمالیږي یعنی دوستانو چې تاسو موټر 2 کیلو واټ دی تاسو هغه سلیکټ انتخاب کوئ او په دې کې سیټ کړئ. نو د موټر کیپاسټي یعنی واټ تاسو د موټر د نیم پلیټ څخه معلومولای شئ او هغه کې سیټ کولای شئ. اتم راځو P83 پیرامیټر سیټینګ ته. د سیټینګ کې مونږه د موټر ولټیج دا سیټ کوو. نو که چرته دوستانو زمونږه موټر 3 پیز وي نو دلته دوستانو مونږه 300 او 83 ولټ باندې سیټ کوو. او د دې ټولو پرامیټرو د سیټ کېدو څخه وروسته راځو دوستانو P77 پرامیټر ته چې P79 پرامیټر دی. دا پرامیټر دوستانو د موټر د لاک او ان لاک پر رابطه دی. که غواړئ دوستانو چې موټر پرامیټرو سیټینګ دا لاک کړئ نو یو انتخاب کړئ او سیټ کړئ او که چرته دوستانو تاسو ان لاک غواړئ نو 0 انتخاب کړئ او سیټ کړئ. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ویډیو د پرامیټرو د سیټینګ پر رابطه باندې و. نو دوستانو د دې مهمو پرامیټرو د سیټ کولو په سیستم باندې تاسو کولای شئ د هر قسمه ویډیو ډرایو دا دوستانو پرامیټر سیټ کړئ او خپل هر قسم موټر په نورمال ډول باندې وچلوئ. نو دوستانو که غواړئ برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که زما چینل مو تر اوسه پورې نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوي د خپل ملګرو سره لایک او شیر کړئ ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه.